زه ډېره مننه د خپلو افغانانو پښتنو خویندو ورونو مشرانو کشرانو نه کوم او شکر وباسم چې داسې غیرتي افغانان پښتانه ورونه په نړۍ کې لرم. په دوړاسي سلام تاسو ته کوم ځکه چې دا کم عزت دی زما دا ماته الله راکړی همدا تاسې افغانانو پښتنو ورونو راکړی. زه نه کوم رئیس جمهور یم نه کوم وزیر یم نه کوم وکیل یم نه کوم سرمایه‌دار سړی یم، خو د وطن په خاطر باندې تاسې ما سره دومره مینه او محبت لرئ. الله دې تاسې ونازي، الله دې تاسې راته آباد لري. افغانان ورونو زه مختلف هیوادونو ته سفر کوم او بیا مختلف ښارونو ته ځم. زه چې هر یو مملکت ته لاړ شم، په هر یو ښار کې زما غیرتي پښتانه افغانان ورونه ما ته دومره عزت راکوي چې یقین وکړئ چې زه ځان پورې شرمنده شم. نو د مننې په خاطر دغه کوټه غونډه ویډیو دا تاسې قبوله کوئ او الله م راته عزتمند لره. ځکه چې زه هر یو مملکت ته لاړ شم، یقین وکړئ په مملکت په هغه ښار کې ما ته کور خالي شوی، زما د موټر غم شوی، بندوبست شوی، د ډوډۍ غم مې شوی، خلک را دعوت کړي زما د لیدو د کتو دپاره. ما دپاره د ویاړ او د افتخار خبره ده. که دا اوس زه سویډن ته لاړم، په مختلف ښارونو کې وګرځېدم، د خپلو افغانانو پښتنو ورونو مینه مې وکته، محبت مې ولیدو. د یو کور په ځای ما ته دوه کورونه خالي کړي. دا زما ویډیو به دا زما ملګري ګوري، د سویډن ملګري، همداسې ډنمارک ملګري، همداسې ځې نه مخکې چې د بلجیم ته لاړم، هالینډ ته لاړم، جرمني ته لاړم، یا تر انډیا پورې، تر اسټرالیا پورې، یا لاړم قطر ته. په قطر کې زما څومره عزت وکړو خپلو افغانانو پښتنو ورونو. همداسې سي مهربانه په سعودي کې، په جده کې، مکه کې، مدینه کې او ریاض ښار کې زه ستاسې نه ډېره مننه کوم. زه ستاسې ډېر قرضدار یم. الله م عزتمند لره، خوشحاله اوسئ. او زه چې ځم زه دوه پیغامه هم ورکوم په نړۍ ته په دې ویډیوګانو باندې چې موږ افغانان پښتانه ورونه الحمدلله دسترخوان لرو، غیرت لرو، پښتو لرو، افغانیت لرو، مسلماني لرو او اتفاق او اتحاد لرو. الله دې موږ او تاسې په اتفاق او په اتحاد لري. او بل زه خپله یو میسج ورکوم که تاسې زما ویډیوګانې په غور سره وګورئ، که هغه زه انډیا ته کرکټ ته لاړ شم او که نړۍ هر ځای ته لاړ شم، د خپلې د افغانستان جامې او د خپل واسکټ مې اچولې، کله پکې پډګې هم ووامه. ځکه د دنیا ته ښیم چې موږ الحمدلله خپلې جامې لرو، خپل لباس لرو. زه په دریشۍ باندې بده نه ویم. دریشي هم دلته په اروپا کې افغانان چې هېڅ مشکل نشته دی، خو خپل لباس هم نړۍ ته ښیم او په دنیا باندې ګرځم او په دنیا ته انشاءالله نور به هم چکرې وهم. نو الله م عزتمند لره. یقین وکړئ ستاسې مینه محبت دومره ډېر دی چې ما سره الفاظ نشته چې تاسو ته استعمال کړم. او زه یقین وکړئ چې تاسې نه بېرته جدا کېږم. زه پوهېږم چې تاسې هم خفه کېږئ، زه هم ډېر خفه یم. تر دې پورې چې دا راته ووایي خپل افغانان پښتانونو چې ټکټ دې کینسل کړه د تیارې، موږ دله بل ټکټ کوو. یو څو شپې وکړه چې زموږ د سره سات تېر شي، د ملګرو د افغانانو د سره سات تېر شي. نو الله م عزتمند لره. دا ما دپاره ټوله دنیا ده، دا ستاسې احترام، عزت، دا کور یا ډوډۍ. زه پوهېږم دا چې تاسې ما ته دا امکانات برابروئ، نو دا یو عزت او احترام دی. زه به همیشه قرضدار یم. نو زه په خپل ژوندونو باندې زه باید ستاسې نه ډېره مننه وکړم او ستاسې نه ډېر زه خوشحاله چې هر مملکت ته تللی یم، که د لر افغانان دي که د بر افغانان پښتانه دي، یقین وکړه ټولو ما ته یو رقم ته احترام او عزت کړی. الله م عزتمند لره. خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ او انشاءالله د بیا لیدو په هیله عزتمند شئ. او لندن ته چې هر یو راځئ زه په خدمت کې یم. دا پاچا کاموال یو ودي افغان. په الله سپارم، ښه وخت ولرئ.